د تاریخي او روایتي لوبي مخې د 15 ورځې مقابله د شموزو لوب ډلې ګټلي او په دویم نمبر راغلي ټیم هم د کاټلنګ شموزو سره تعلق لري د ګټې د ټیم کپتان او کوچ لاچی زمان وایي هغوی په شلو گزارونو کې د شلو گزارونو ګټلو ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی د دې وړاندې دا ریکارډ د بونیر لوب ډلې سره وو لکه زه خوشاله نه ما جړلې دي لکه دومره زه خوشاله یم لکه په زندګۍ کې زه دینم پس په زما عمر ته وګوره دینه پس په مرګ او د ژوند خو پته نه لګي او دا نن چې کومه خوشحالي راغلې ده نو دا زما په زندګۍ کې بیا یا نصیب شه نو زه ډېر زیات خوشاله یم ډېر زیات او ستاسو څنګه ډېر مشکور یم ډېره زیاته ما خو تا ته وایي چې دا 35-36 سال ما د 13 ورځې لپاره دا ستړې کوله په دې تاریخي او کلتوري لوبو کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو هزاره ثوابه بونیر او مردان نه علاوه د پنجاب صوبې اټک او راولپنډي ټیمونو هم برخه واخیسته په دې لوبه کې د غشي او لیندې استعمال کیږي او د 10 قدمه په فاصله د خټینا جوړ نخه په غشي وشتل کیږي ځای مشران وایي دا تاریخي لوبه د عربونو پاکستان تراغلي او بیا د ختمېدو وروسته د یوسفزو په سیمه یو ځل بیا راژوندې کړې شوې ده دا اصل کې د 15-16 کالو نه مونږ دا ټورنمنټونه کوو وړاندې به د بونیر او د مردان بیا به کې رو ثوابای شامل شول اوس پکې اټک شامل شو اریپور پکې شامل شو او د پنډای ټیمونه پکې شامل شول نو زه خو امید لرم چې را د مخې ترقی کړي دا ځکه چې دا نور ضلعو ته لاړه ورسېدله نو دا مخ پړاندې روانه ده دا پروستو باندې نه روانه په دې مقابلو کې زیاتره مشران او کشران په نظر راتلل او د لوبې نه یې خوندونه واخیستل د کال 1800 راهیسې لوبېدونکي لوبه موخه د خیبر پښتونخوا لږو سیمو ته محدود ده انتظام کوونکي او مشران وایي که دا ثقافتي لوبه په سرکاري لوبو کې شامل کړي شي نو دا به وده بیا مومي دا د صوبایي حکومت په خپل اختیار کې والی او د دې د غوي سرپرستی په حاصل شي نو په دې تنظیم باندې نو موږ به ان شاء الله دا ته ارګنایز کوو او چې دا دوی سرپرستی والی نو دا خو موږ شل او یو ټیمونه راغواړو صوبایي ټورنمنت لا ان شاء الله چې دا به موږ بیا 15 ټیمونه او 10 ټیمونه په دې کې ټورنمنت کې بیا سالي کا خیری او ان شاء الله دا بیا جام ده او ساتي موږ صوبې ادا پر ورسوله اوس د صوبایي حکومت نران شي او تکړه دي شي او مخکې د نېشنل سطح او انټرنیشنل سطح ته ورسي د ګټي ورستو ځای مشرانو او کشرانو د ډول په موسیقي باندې ډانسونه هم وکړل په دې موقع ګڼ شمېر سیاسي مدني او صحافتي مشران هم موجود وو او بیا ورستو په لوبغاړو کې ټراپیانې او نقد انعامونه هم تقسیم کړل شول ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا کاټلنګ